بی اٹھا کولا بار ببے ولاڑو د کور خاون ببار راغے ورتب ویلی سوکی ورتب ویلی زپلان کے ما ابو حامدی ما سنگ راغلی سنگ ولاڑی ورتوی ما سرا د جناب رسول اللہ دربار تا جرگ کی لارشا ما سرا د آقا دربار تا جرگ کی لارشا سوک چی چاہتا ورزیو دا چا مخالفتی کڑی اغتی ناراضی اغتی خپوی اغیل سوک معزز جرگی والا گوری جرگی والا زان سر بوزی زما سفارشو کا امام غزالی رحمت اللہ لیتا محلی دو کورنا یاد اغی خاص کورنا بجواب ملو شو زمن خوب بودا سکشتا دینا یا پا سفر تلے دے یا پلان کی زیلت تیرا غلے ندے کل برازی پتہ لگینا اسکم نشتا نسکم نشتا غٹ دا معشوم بچے دے دا گرزی دا سوگ دے اغیب اور تولی دا خوڑو کے معشوم دے دا خستا جرگی کولے نشی ورطوی ماتے چل رازی خو ماتے راکا دی زینب پوک باندے باب السلام تا ارسوما خجری دا رسول اللہ تبے ارسوما او بیاب التخپل درخواست جمع کما پویو اوگا باندی بے واپس تاسی تراولم ماتا داؤم کافی دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ معشوم پوگا باندی کی نولے دے کل معشوم دے امام غزالی سرگی پٹی کی امام غزالی ادری گا امام غزالی بولارو قدم بے ناغستلو امام غزالی رحمت اللہ علیہ باب السلام دا بچو رسید الدب ادرید یا الہ العالمین دا حسنین اپنی کا مبارک تروانی ماں کم حسین چو عمر پوگا باندی کڑے ہو اگا وقت حسینو اس دا حسین بچے دے دا حسین وسے دے ماں پوگا باندے یا رسول اللہ تا تجرگ کے راوستے دے شاہ سے بورا دا پکمزے چی دروازہ جوڑا دا لیتا باب عمر بن الخطاب ولی ہوئی ماویل ماتا پتا نشتا اور تو وہی پدی زیبان دی دا عمر سے کور دے چا کور دے تولو دی چا کور دے دا عمر سے کور دے رضی اللہ عنہ سڑے راغ عبداللہ ابن عمر ڈڑی تکو ورطوی زپلار سر دیو خبر کو ما وہ دیر خبر دا مرگو در پتہ لگینا عراق فتح شو شام فتح شو ایران فتح شو امارات فتح شوی دی ہندوستان فتح شو افغانستان فتح شو تاجکستان فتح شو ملکون فتح کی گی اے عبداللہ ابن عمر ستا پپلار باندی زما قرض دے کلوی ننی در کوما کلوی سبائی در کوما نو کپلار سر دی وقت کی پیسی نوی بے بے دین بعد مالا سوگ راکی ورطوی اے صاحب نور خبر نہیں ما خمات پلارے و خطرہ کرے دے چکہ پلان کے راگے دا خطور تور کا ورطوی دلتے کلا وما علتے کلو کا زما پلار بیمار دے زما پلار لے تکلیف دے خبری کولے نشی خدا ختمات دری ورزی اڑان دے را کرے و تیرا تخود لے اور توی زمان زیلر دے خط کی سدی بے بتوے چھ دکی دادی دیکھی پیسی دی دکی دادی زو خدا خط کو لو وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوی ورطوی خو خد اخپل آلا چکلے خط کو لو خط کی اولی دل پا خط کی لکلیو اے بچیا ما دغا کور چی تاسے وزپ کی اسی گما ما دی کست پا قرص کی ورکڑے رے
ما دا کور چاله په قرض کې ورکړ چې د چا په ما باندې قرض دی اے بچیا ګورې نور تحقیق ور باندې مکوا ما خپل کار کړه نه ده ما ټول عمر حکومت خدمت ته ور کړه بچیا او د بیت المال پیسې مې دي ته نشي ور کوله فلهذا پدې کې ما د خپل کور دوی توقف کو و بچو تاسو چې کله زلار شم تاسو بدلتا نه گورنری اخلی نه به منصب اخلی نه به بل څه اخلی و بچو ټول میرو تلار شي ډېر خلک تنبانو کې اوسېږي و بچو تاسو تنبانو کې اوسېږئ بوډۍ زنانه هغه راغله او د عمر رضی الله عنه اسداس ونیولو چې وینو وای ودرېږه عمر فاروق رضی الله عنه اخو امیر المؤمنین دی بس فورا د اس نه راښکته شو اے مور جانې وایا ورته وای بچیا کور ته مه دننه کېږه پلان کې کلي کې یو زنانه راغلې ده ګانې بجانې وي خلق ور باندې ودونه ښایسته کوي و عمر راشد اغی زنانا مخ انیسا درې میاشتې بعد عمر فاروق د سفر نراغه عزیزان و امیر المؤمنین کورتا درنه کیږي نه د دروازې نه اسبان دي سور شو واپس روان مور تزو زدرغلما مور چې سور رسیدل عمر فاروق رضی الله عنه ځان او رسولو التزنانا لگے دگانی بجانی ہوئی تنبل لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الت ادریدو پجاناشو چاورت ویلی امیر المؤمنین دمر ولی جاری ورتو ایمان اللہ ناراض دے مدینہ منور کی دیوی زنانا د سندرو آواز میں ووریدلو عمر تد ازمکن لاند ازمک بہتر آلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل
او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر دیر درنو معززو مشرانو سپنگیرو پما ډیرو ګرانو زما خپلی ځوانانو ملمنو او د دې ګوان عوام او خواصو خويندو میندو بیان اوریدونکو مخامخ او رستو اوریدونکو غایبین مسافر ټول ته الله جل جلاله سره زمونږه کامل ایمان عظیم نعمت نصیب وګرځي ورونو الله جل جلاله پمنګو تاسو باندې یو ډیر لوی احسان کړی زکه دا یو عظیم دولت ته چې چاته الله نصیب کو د هغوی دنیا هم بدل شو د دنیا د بدلیدو سره آخرت کې د اعلی مقامات او خاوندان وګرځیدل او چا چې د دې کلمې عزت او احترام ونه ساتلو د دنیا په مخ باندې ډېر لوی خلق یادېدل چې هغې ته صنادید قریش وایي هغې ته ابوالحکم وایي پلار د فیصلو رنگ مزیدار صحت مزیدار قط و قامت مزیدار مال او دولت مزیدار مشری او سرداری مزیدارا لیکن چې د دې دولت نه محروم شو پلار باندې بیا زوی لعنت ویلو عکرمه رضی الله تعالی عنه یو ځل خطبه ورکوله او په خطبه کې د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه د خله مبارک نه درې ځلې اوتل زما په پلار د لعنت وی زما د پلار په ملګرو د لعنت وی زما د پلار په مشاورینو د لعنت وی سو خبر وکړو عکرمه رضی الله عنه په جړا شو او به او فرمایل والله یختص برحمته من یشاء خدای د چا قوم قبیله ته نه ګوري خدای د چا ګوان ته نه ګوري ک ګوان ته قتل نو اخوا می کور د امام الانبیاء دے دی خوا می کور د الله دے او پمینس کی کور د ابی جہل دے خدای پاک داغی عقیدی تا اولیدل ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم دولت مشرعی ایس چیز نجات ورنکو ذلیل و رسوالات خبر د دې آیتونو مبارکو متعلق در تکوم محترمو نن زمونږ دین ته موږ خپله په درنه سترګه نه ګورو عرب هم ته بیزاره دي عجم هم ته بیزاره دي موږ خپلې طریقې ته په درنه سترګه نه ګورو موږ خپل سنت لباس ته په درنه سترګه نه ګورو منگ نن خپل پټکی ته په درنه سترګه نه ګورو منگ نن خپل شعائر الله ته په درنه سترګه نه ګورو تاسو ګورئ چې موږ نه تر څو دا عادتونه واپس تللی نه او نبوي عادتونه نه راغلي موږ به ګورئ ورځې نه بلې ته ذلیله کېږو دا تبلیغ والا ورونه چې دوی د سفر نه راشي
نو دوی بیا د خپلو مشرانو ته کارګزاري بیانوي وی څه مو ولیدل څه مو وکتل څه مو واورېدل نو هغوی بیا چې څه لیدلي څه کتلي هغه ورته شروع کارګزاري درته یو څو خبرې اورم او بیا په دې کې درته اوس د دې وخت د بچاو دپاره یو طریقه ښیم خو ما څه کال یې عملي کړه نو څه لږ سکون راته میلاو شو د دې ځای نه موږ او تاسې 2.5 لکه 2 لکه 40 2 لکه 20 2 لکه 10 2 لکه لسکم 2 لکه په کش باندې په نغدو باندې عمرې ته ځو د عمرې د تلو دپاره د حج د تلو دپاره بله پیسې راغونډو خو په حج کې د کردار ادا کولو دپاره علم نه لرو موږ نه قدم په قدم باندې دومره لوی تاوان کیږي چې د هغې صحت نشته دی څنګه تاوان کیږي موږ هلته د مسنونو طریقو لحاظ بیا نه ساتو زموږ جومات ته تاسې راځئ د مدرسې ته را دننه کېږئ زه ډېر بوډاګان سپین ږیرې ګورم چې خپې سوځي خو دا خو بېګا باران شوی دا ځای لږ یخ دا ځای خو ګرم وي نو دا بوډاګان خپې بله خپې را رواني نو دا چوکه په هغه وخت کې موږ په 19 روپۍ اغستې وه د لګېدو سره موږ ته په 19 روپۍ یوه چوکه پرې وتلې وه لیکن په حرمینو شریفینو کې هغه کاڼې لګېدلې چې هغه په ژمي کې تا ته یخوالی نه محسوسوي په اوړي کې درته ګرموالی نه محسوسوي موږ خپل د کلي جومات ته خپې بله خپې را دننه کېږو د الله عظیم کور ته پیزار سره دننه کېږو موږ دلته د جومات د امام نه ادب کو موږ ته نسوار لاندې پیزار کېږدو موږ د جومات د امام نه د هغې احترام ساتو د هغه د وړاندې ډډه نه وخو موږ د جومات د امام نه دلته یو ځل څه ملګري راغلي نو یو ملګری و هغه داسې بې احتیاطه و هغه به دا خپې داسې غځولې زما یو ورور دی هغه ما ته ویل چې دا سړی زما خوښ نه دی چې خدای رانه ولي ښه دی دې مدرسې ته وایي دا د آدابو خیال نه ساتي هسې ما ته دا خبره هلته رایاده شو نو خدای دغسې عاشقان راولي چې آدابو نه خبري نو دلته موږ د استاذ په مخ کې موبایل نه را وباسو موږ د استاذ په مخ کې خپې نه غځو موږ د استاذ په مخ کې غاړه نه تازه کو دا ستا استاذ ته چې کوم عزت میلو دی دا په برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میلو دی په ایمان یې ووایه چې د بچی احترام کې او د پلار بېادبي کې دا د دې پلار پورې خندا ده که نه ده مونږه د امام الانبیاء د کلي د آدابو خیال نه ساتو زما به ړومبی تقریر دا وي چې یرونو عمرې ته پیسې مه داخلوئ ړومبی آداب زده کوئ ړومبی اخلاق زده کوئ ګورې نن د یهودو یو غټ سازش دی هغه کامیاب دی کامیاب په دې منبر باندې ما د عمر سیرت بیان کړی چې عمر کله حمله کوله او د هغوی نه یې ګرجې لاندې کولې او هغوی مخ په شکست باندې وو نو د یهودیانو مولیانو مشوره دا وکړه چې دې صحابو ته د دې عمر فوجیانو ته پیغلې جینکۍ هغې ته سامانونه ورکوي او په دې لښکر کې ورخوشي کوي ورته وایه چې دا سیز خرڅومه که په 10 روپۍ غوښتلو په 8 ورکوئ که په 8 غوښتلو په 15 ورکوئ خو په دې مجلس کې په دې ډله کې ور دننه شئ چې د عمر عسکر او فوجین هغوی ډېرې نهارې تېرې کړي دي بلا مسافرین یې تېرې کړي دي کورونه یې په میاشتو میاشتو نه دي کتلي زنانو ته سره صحبت نه دی شوی نو تاسې په دې کې ور دننه شئ ښکلي لباسونه اختیار کوي او ورته وایه تسبیح خرڅومه ورته وایه مسواک خرڅومه ورته وایه
دا غشي خرڅوما څه چې د هغوی ضرورتي دا ورته مخکې کوئ نو د هغوی نظر به په تاسې پرېوځي نو چې کله یې په تاسې نظر پرېوتو نو د هغوی هغه ایمانی جذبه او قوت به د 100 نه 100 ته راشي 90% به هغوی د شکست سره مخامخ شي لیکن عمر رضی الله عنه تاسې جنت البقی طرف نه چا عمره کړې ده یا حج کړې د جنت البقی د طرف نه چې دا د مدینه منورې مشرق طرف راځي دې طرف نه کچا عمره کړي یا حج کړي یا په دروازه راغلي الته دروازه دا باب عمر بن الخطاب رضی الله عنه لیدلې مو ده ډیرو بلی دلی ان شاء الله بابي طول وي خولي وي باب عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا به تاسو ټول لیدلی لکه سره تاسو موږ چې دا نوم ورته سو جن وځه شوی دی دا تاسو راځم ما سره التا حرم پاک کې یو ملګری میلو شو نو سید مسجد نبوي شریف دې ثوابي علاقه زما ډیر اکرام کو الله رب العزت دې دوی اکرام او عزت فرمای سړي روغ د قصه هغه تنشم بیانول هغه ماته مولوی صاحب په هر جمعه باندې د عمر صاحب یو جلک بیانوا نو ما ورته خاندل ما ولی شاه صاحب زه کوشش کوم بیانوم نو مال چې تمره د سلک بیان کاکا ګوري بعض سيزونه کتابونو کې بعض سيزونه د کتابونو نه بهري هغه تعلق ډایرک د تاریخ سره وي د هغه تعلق د تاریخ سره وي نو هغه معلومات هغه چاته لګي چې کوم مورخ نو مالي رزق په دې بعضي فلسفو باندې د مسجد نبوي شریف دو شیزونو کې زمالک شکو مالچیو کم ګوتمه چې د عثمان رضی الله عنه نه غرزیدلې و د قباء په هغه طرف کې هغه ما صحیح لیدل نه دی نو بیا راته ښودلی وه چې دا ځای دی هغه ځای باندې هغوی بورډ لګولی قباء شریفه کې او مال په دې باب عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دې فلسفه باندې پوه نه یم باب بلال باندې پوه یم د بلال رضی الله عنه دا دروازه چې دا د باب جبرائیل نه باب النساء نه باب النساء باندې چې راوځي بهر ته دی خو باب بلال دی دی فلسفې نه خبروم دا مې شیخ صاحب فرمایلیو وی باب بلال چې دی دا بعض نمونه چې دوی په دې دروازو ایښودلي دا قیامګاه او انتظارګاه د بلال رضی الله تعالی عنه انتظارګاه د چا وه سله انتظار کو د بلال انتظارګاه څه د پاره وه د مال قجوري خرڅولې د ځمکې حسابولې دلته به بلال رضی الله تعالی عنہ انتظار کولو ولی دی طرف تا کورد بی بی فاطمه ہو سردار کونین بعد بی بی فاطمی کرت للو او بلال رضی اللہ تعالی عنہ بناست خدا یک دی خوانزی جانان بمی گورما خدا یک داغی خوان رازی جانان بمی گورما یا اللہ داز زمان ماخلا بنو سلیم قبلی دری کسان رال ورتوی اے بلالا دیزے کی ناستی دازے ولی نپری دی و بلال میں ورتا عشقی جواب ورکی کد جہان باچیانی ماترا کی زبد اخبل انتظارگاہ چاہتا بد دنیا پا ملکون او باچاہو ورنکما
بلال رضی اللہ عنہ خو باب باندې پویو چې د بلال دی باب ته ځکه باب بلال وای چې بدی بدی د رسول الله دیدار کولو ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم. تاسو کې یو چل دی خپکیږي بنه زه چې درې جمعې نه متاسه کرن ختم شي څه پته لګی نه چې سو وجه ده. ګوره یاد ساتئ ما ته بلا دعوتونه بکېدل مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې به مې هر څه چا چې راکولو منې کولو به مې نه چا به خجور راکوله خوړله به مې چا به حلوا راکوله خوړله به مې چا به ماسته راکول خوړل به مې چا به زمزم راکول ښه به څه مور به وما خو چې ویل بواله ما به ونیول. خو یاد ساتئ کوشش مې دا کولو چې ټیم په بعضې دعوتونو باندې ونه لګېږي ځکه یو خو هلته مسافري هغه مسافر ډېر تکلیف وي ځای کمزوری وي د بل په د مشرۍ لاندې ژوند تېروي نو هغوی ته هم تکلیف جوړول نه په کار. خاص کر ما ته بلا مسافرو به رابطې کولې اول خو خدای پاک ښه 3 ورځې دا یو موبایل ورک کړو دا د خدای غټ احسان و د بالغ کې دننه شوی وم بلا وګرځي خدای پاک ورک ځکه هغه ډېر غم جوړې دا موبایل نو خو د 3 ورځې خو دا یو نو یو ورځ پکې دا بل نو ښه سړی لږ په آرامي نو بعضې مسافرو به ویل چې موږ درځو 1200 کیلومتر مزل 1400 کیلومتر مزل زه پې نه خوشحالېدلم ځکه چې مسافرو ته تکلیف ورکول نه په کار. خو یو خبره درته کوم ما ته به چې هر چا د دعوت خبره کوله نو ما به ویل چې د ډېرو دعوتونو نه ښه دا ده چې ماله د جانان په کلي کې ما ته الله د طعام په ځای د جانان مینه را نصیب کړي او د جانان او د محبوب مینه ګورې دا د هغه په اتباع کې ده او په هغه درود ویلو کې ده. ګورې درود شریف دا ډېر وایي. یو امی سړی و زه ورته امین یم زه ورته عاشق رسول یم خو دا بعضې و یو امی سړی و یو مولانا صاحب سره تعلق و دا مولانا صاحب هغه ورته ویل چې کله د آقا مبارک نوم راځي نو وایه چې صلی الله علیه و آله وسلم. امی سړی و امیانو کې ول داسې بزرګان شته چې د حد نه سیوا ډېر ښکلي نیکان خلق پکې شته دی او مونږ خو چې دا مولیانو خو د امیانو د برکته مولیان یو. زما پلار امی دی په ما یې خواري وکړه په ما یې قرآن شریف زده کړو زه به اوس هم نه ګوره پام کوئ چې هر سپین ګیرې چې ګیرې سپینه یې زه درته وایم ای ورونو لاس وښکلوئ خدای دې کړي چې دا سپین ګیره ستا تره دی یا د کلي یو محلې والا دی خو چې ګیره سپینه دا لاس یې درکول لاس وښکلوه. د بوډاګانو او د سپین سرو زنانو ډېر خیال ساتئ او زه دا خبره بار بار کوم اگر چې په دې ما سره به څوک هم اتفاق ونه کړي دا زما یقین دی. بوډۍ ښځې نه دي په موبایل هم ورسره خبرې کوئ مورې دعا راته کوه ادې دعا راته کوه سپین سرې خور ده ته خورې دعا راته کوه زما خورې شریعت مطهره تا د هغې ښځې د خبرو نه منع کوي چې کومو خبرو کې فتنه پرته ده. د بوډۍ ښځې سره رسول الله مبارک پنډ یوړو سره د دې چې بوډۍ د دې د وجې نه هجرت کولو خو رسول الله مبارک چې ورسره روان دی په لاره ورسره خبرې کوي که نه کوي. زړې ښځې راغلي باقاعده د حضور پاک علیه الصلاة والسلام سره خبرې کړي. شریعت مطهره زمونږ ډېر ښکلی دین دی ما او تا چې منع کوي د دې زنانو ځوانانو نه ځکه دې کې فتنه ده تا به هم فتنه کې واقع کړي هغه به هم پرېوځي. هر چې بوډا سړی دی هر چې بوډۍ ښځه ده دې ته د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو یو امي سړی و بس هغې ته استاد ویلی وی ګوره خوشحالي غواړئ هغې ویلی ویل د دنیا او د آخرت د دواړو غواړي وایي د دواړو غواړم وایي ښه چې کله د محبوب نوم مبارک ستا د وړاندې ذکر کېږي څه وایه ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم وایي دا وایه امي سړی دی یو سړی ورته راغی ورته وایي ویل که دغه دی ده دلته دا پلانکي ځای له ځمه او هلته
محله کې یو کس دی د هغه نامه ده محمد نو به دې وایي صلی الله علیه وسلم نو هغه امیر جلالي و په مخې وله څپېړه ورکړل خدای دې تباه کړه زما دوست دی امیر سړی دی هغه درته ښیم ته وایې صلی الله علیه وسلم هغې ورته ویلې دا ستا دوست مسلمان دی وایي آو وایي دې ستا دوست پلار مسلمانو وایي آو وایي دله دا نوم چا ایښودلی وایي پلار به ورته ایښودلی نو وایي چې هغه ورته دا نوم ایښودلو د فرعون نوم ورته ولنه کېښودلو خو ډېر مالدار د قارون ورته ولنه کېښودلو خو دا محمد دی او نسبت د وجې نه ورته ایښودلی دی او چې د چا په نوم کې محمد راځي نو زما توجه د مدینې محمد ته رسېږي صلی الله علیه وسلم نو هغې خبره مشهوره کول دا لیونی دی دا څه شی دی لیونی دی خدای کول دا سړی بیمار شو چې بیمار شو نو تپوس ته یو عالم راغی چې هغه عالم راغی ورته کېناستو خبرې ورته شروع کړي بیمار ته به داسې نه وایي چې ته خو لاړې او ختمې وایي ته خو ټیک ټاک یې انشاءالله مړه ته ښه سړی ستا متعلق مشهوره ده چې د دې د وړاندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخلي دی غیر اختیاري وایي چې صلی الله علیه وسلم نو دی فورا اول وی صلی الله علیه و آله وسلم بس چې دا اوله بس ناګهانه سترګې ورغلې خلقو خزولو خزیدونه خلقو ویل دا څنګه چل شو دی کوم طرف ته لاړو دی خو اخیری کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل پکار دی دی درود باندې لاړو نو هغه وخت کې یو ډېر لوی عالمو په دمشق کې هغه راغلی مدینې منورې ته او چا ورته دا واقعه بیان کړه هغې ورته ویل راځئ چې لاړ شو چې کله ورته راغلل ویل 3 کسان د دې علاقې راکئ وی یاد ساتئ اوس به د مرګ نه بعد د شونډې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کوي زړه به د صلی الله علیه وسلم آواز راوځي خو اے خلقا دا خبره محفوظ ساتئ 3 علماو په ځای باندې و علما راغلل څو علما آغا علاقو والا علما راغلل چې چا دا خبره بل طرف ته بوتله د دمشق عالم ورته وی غوږ شونډو ته کېدي شونډو باندې یو عالم غوږ دی شونډې راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بل عالم ته وی زړه ته یې غوږ وړاندې کا زړه نه یې اواز راوځي صلی الله علیه وآله وسلم چا ورته چې تا د څه پته ولګېده چې زړه او شونډو هغې ویل یاد ساتئ چاله چې د ځن کدن په وخت کې صلی الله علیه وسلم په شونډو راغی پوه شه چې دا حقیقي عاشق د مصطفی دی بے زړه او شونډې په یو کلمه موافق وي او به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله تصدیق به د زړه نه راوځي صلی الله علیه وآله وسلم نن ګورئ یاد ساتئ زمونږه ښې مدرسې وي ښې اجتماعګانې وي ښه مجالس وي خو د آقا مبارک نوم چې راشي یو د هزاروي صاحب رحمت الله علیه دا اولیاء او علماء کې پاک سړی پاکان خلق تیر شوي هزاروي صاحب ته چا یو ځل ویل وایي چې ستاسې هر بیان کې 2 خبرې وي یو درود باندې ډېر زور راوړئ او بل په صدقې ډېر زور راوړئ صدقې سره مال پاکیږي او درود شریف سره ایمان ته قوت ملاویږي بیټري الا رڼا او پکې تیزی چې دله کرند برن راشي شمسین نو تکرن راشي کنه نو څومره چې نور تیزی بیټري اغمرا بیا زور کی کار کوي پکېم تیزی لیټم تیزی ځکه هغه تکرند برن تیز راغی که زمونږ استاد زړونو تکرن ملو شو یاد ساتئ زمونږ استاد عبادت کې با اثر راځي معنوي ظاهري زما مقصد دا دی چې د حضور پاک نوم تاسې اورئ ارزه کې چې روانې یئ تاسې پې سوایي صلی الله
علیه و آله وسلم. نو دو کار بکیږي، یو به د ځنکدن وخت کې کلمه د توحید نصیب کیږي، او دویم به د قبر د عذاب نه الله نجات نصیب کی. د هزاروی صاحب د قبر نه خوشبوئی روانه وا، ټول علماء ته پته وا، هغې سم نور څه نه دي کړي. دو کاره به کول، یو به مدرسو ته لاړو بیان به وکړو، څادر به په اوږه راواچو روان به شو. قسم دی که نه د چا نه د خوراک تمه کوله، نه یې چا نه د پیسو تمه کوله. او دویم پکې صفت دا چې هر مجلس کې به درود شریف باندې رڼا ورچوله. دې وجه نه زمونږ شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه د هغې مبارک نه نقل دی چې کوم عالم په خپلو شاګردانو او مقتدیانو باندې د درود شریف ورد ډېر کوي، په دې قوم به وبا عامه نه راځي، وبا به عامه نه راځي، او دې قوم باندې به الله فصلونو باندې آفات نه راولي، او دا قوم به الله د دشمنۍ نه ساتي. دا د شاه انور شاه کشمیري رحمه الله. درود زمونږ ختم دی، جماعتونو کې نه ویلی کېږي، کورونو کې نه ویلی کېږي، ځکه چې نن دور داسې دی الله دې رحم وکړي. فتنې دي ورځ په ورځ باندې، یوه د بلې نه خطرناکه، یوه د بلې نه خطرناکه. نو ما به مدینه منوره کې ملګرو ته ویل چې ماله دعوت مه راکوئ، لس ځلې د جانان په خوا کې درود ووایي، او ماله زما د ایمان د تکمیل دعا وکړئ چې الله مو ایمان کامل کړي. یو شیخ الحدیث سره ملاقات شو، نو هغه سره کېناستم، د علماو سره هلته کېنئ او آداب ترې زده کوئ، ما ته لږ آداب وښایه. علماو سره کېنئ که نه، داسې ورته مه وایئ چېرې جي هغه پلانکې چې و هغه داسې کوله، داسې خبره ته مه کوئ، دوی زړه دردېږي. ما ته خو چې څوک داسې خبره کوي چې پلانکې دا بېادبي وکړه، پلانکې دا وکړه، زړه مې ودردېږي. د جانان د کلي نو ما هغه سره کېناستم، ستاسې یو لس اته منټه صحبت و. نو ما ته وایي چې جمالي صاحب زه چې کله ننوځم باب السلام باندې، اوس زه صرف دا کلم چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفار غواړم د الله نه، او ړوکې مې دا دي چې ما به جانان پرېږدي، بابا محبوب خپل ځان ته پرېږدي، زما سلام به قبول کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ورته ووایي چې یا رسول الله دا ستا پلانکې امتي د پلانکې زوی تا ته ولاړ دی. عمر به مې هلته درخواست جمع کړي چې یا رسول الله دا پلانکې د پلانکې زوی تاسې ته سلام ته حاضري وکړه. هسې نه چې ابو بکر صدیق هم مخ واړئ، عمر هم مخ واړئ. اے سلام کوونکو تاسې سلام ته ورځئ، یو لاس کې موبایل دی، بل لاس کې پیزار دی، زړه خو دې څه موبایل سره دی، څه دې زړه بل طرف ته دی. الله دې رحم وکړي. موبایل زه مخالفت دې وجه نه کوم چې زمونږ توجه هلته د سلام نه بل طرف ته لاړه شي. یو ملګري به سلام کولو، زه ورسره هم موبایل یې نیولی و، داسې د ناوې د عباس صاحب رضی الله عنه نه چې واوښتلو، نو بس موبایل ورسره دی او داسې داسې ورته کول. هغه موبایل کې زنانه به وي د هغې د کور، او دا داسې دا خلق ټول. نو زنانه غریبه زما غونده کې به د دین نه ډېره خبره نه وه، سرتور سر وه. څه دې خیال دی په هغه دروازه باندې ته سلام ته ورځي چې په کومه دروازه باندې با عباس رضی الله عنه سکر واره د عبدالله صاحب زوی دی، وراری دی، او د هغه سلام ته بتلو. د عباس صاحب یو خادمو غلامو، عباس صاحب به جب ته لاس کو، ویل دا دو درې اشرفۍ والا په دې باندې خپل څه شی اخرى، دا دې څه ته راکړلې ای زما آقا؟ وایي زه ځمه د وراره سلام ته ورځم، د هغې نه وړاندې صدقه په ځان باندې لازم کومه. عباس صاحب به صدقه ورکوله، ما دې خپلو مرګو د کمرو ته ویل ما چې داسې ځئ او ننوځئ، 10 ریالۍ 20 ریالۍ 15 ریالۍ دا دې فقیرانو ته ورکئ، او بیا چې سلام نه فارغ شئ بیا دې فقیرانو ته 8 ریاله ورکئ. ځکه چې د پیغمبر راتلل دا یو نعمت دی. یا الله ما هلته قبول کړي، نو مخکې صدقه وکړه، هلته دې سلام وکړو، خدای زما سلام قبول کړي، بیا صدقه وکړه.
نو دا د سلام آداب دي دا خو ادب نه دی بیا موږ عرب هلته موږ نه پرېږدي دا د روضې خوا ته چې ولاړي زما په ذهن کې دا صاحب کشف دي دا پاک خلق دی ګوره زما خپله ترجماني ده د زړه زه خپله ترجماني هغې ته پته ده دا چې راغلي د دې سلام نه خبر هم نه دي دې د سلام د آدابو نه څه خبر دي سلام خو امام غزالی کولو امام غزالی رحمه الله چې کله راغی نو مدینه منورې ته چې راورسېدلو تپوس وکړو حضرت دلته سادات رسول شته بچي د نبی علیہ السلام د خاندان څوک شته چا به ورته ویل او شته دی کوم ځای کې دي یاره جي پلانکي ځای کې دي ښه امام غزالي صاحب به لاړو دروازه به یې وټکوله بار به به یې ولاړو د کور خاوند به بار راغی ورته به ویلي څوکي ورته ویلي زه پلانکی ما ابو حامد ما څنګه راغلی څنګه ولاړي ورته وی ما سره د جناب رسول الله دربار ته جرګه کې لاړ شه ما سره د آقا دربار ته جرګه کې لاړ شه څوک چې چاته ورځي او د چا مخالفت کړي هغه ترې ناراض وي هغه ترې خفوي هغې له څوک معزز جرګې والا ګوري جرګې والا ځان سره بوزي زما سفارش وکړه امام غزالی رحمت الله علیه ته محلې د کور نه یا د هغې خاص کور نه به جواب ملو شو زمونږ خو بوډا څوک شته دی نه یا په سفر تلی دی یا پلانکي ځای له ته راغلی نه دی کله به راځي پته لګي نه څوک هم نشته نه څوک نشته غټ دغه ماشوم بچی دی دا ګرځي دا څوک دی هغې به ورته ویلي دا خو وړوکی ماشوم دی دا خو ستا جرګې کولی نشي ورته وی ما ته یې چل راځي خو ما ته یې راکړه دې ځای نه به یې په اوږه باندې باب السلام ته ورسوما حجرې د رسول الله ته به یې ورسوما او بیا به هلته خپل درخواست جمع کما په یو اوږه باندې به یې واپس تاسې ته راولم ما ته دا هم کافي دی امام غزالی رحمت الله علیه ماشوم په اوږه باندې کینولی دی کله ماشوم د امام غزالی سترګې پټې کړي امام غزالی ودرېږه امام غزالی به ولاړو قدم به یې ناغستلو امام غزالی رحمت الله علیه باب السلام د بچ ورسېدو هلته به ودرېد یا الہ العالمین د حسنینو نیکه مبارک ته روان ما کم حسین چې عمر په اوږه باندې کړی هغه وخت کې حسین اوس د حسین بچی دی د حسین نوسی دی ما په اوږه باندې یا رسول الله تا ته جرګه کې راوستی دی خلقو امام غزالی او زلی زر اشرفی راوړی وي زر اشرفی امام غزالی رحمت الله علیه یو ورځ روژه وه بله ورځ روژه وه بله ورځ روژه وه ملګرو ورته ویلې بیخي طعام نه خوري دا څه وجه ده وایي یاره بس طعام زه خورم ډېر ښکلی طعام میلاوږي ورو ورو کمزوری کېږي داسې صحت کې فرق راځي موږ هغې پورې خورو 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 چې ښه برابر دا زما د ګروپ ملګري و الله رب العزت ته خوشحاله کړي زمونږ په 21 دن کې په روټۍ خرچه باندې 3 قسمه طعام به م خوړلو چای به کاوه به وه تورې دودپتې چې ګوړه به یې پکې دې ځای نه اچوله او 150 ریال زمونږ 21 دن کې لګېدلی 4 که 5 ریاله پاتې شو هغه لږ ول په دې څه وکړو وجه دا ده چې مونږه ګوره تلل هلته په یو مقصد یې دلته سیرې اچول لکه د قربانۍ څاروي دې ځای نه چې روانې صیبه دې ښځو هم زمونږ پردې شروع کړي خو چې د ایرپورټ نه په جده ورښکته شي بیا ستر پرده سر وخوري بیا هلته زنانه صرف شاپنګ دی که پارکینګ دی دغه کې ګرځي بیا هم ګرځي او د فاطمې کلی دی فاطمه پلار ته وایي بابا جانه دو شیو نه یریږم لوري څه نه یریږي
وی پلارا د بې سترۍ نه یریږم ماله دا دعا کوه چې په ما باندې د چا نظر الله ونه لګوي زمونږ زنانه په ضد باندې لباس اغوندي نن غرمې مانځله یو شان لباس اغوندي مازدیګر ته بل شان لباس اغوندي موږ شوګرن بیماران یو زه خو یبله طواف کوم نو په دې خپه کې به مې لاندې داسې غمې لاړو یو اوسپنه پکې لاړه په دې پونده کې مال کړه مې پړقو چاودېد په هغې نه وم ما څلورم چکر مال چې خپه مې نه اینې شوي خو الله پاک پرده ساتونکی ذات دی پونده کې خدای پاک زما وینه راونه ایستله خو چې هغه میخ مې راویستو دومره میخو دا ګل میخونه په دې پردو د دې زنانو لګېدلي یا خورې یا مورې 2,40,000 ستا داخله وه په کار دی چې د مدینې طیبې نه د مدینې منورې د زنانو عادتونه راوړي په کار دی چې د مکې مکرمې نه د ام یامن عادتونه راوړي نه دا چې ته د دې زنه یو شان لباس کې لاړه شي راځي بل شان لباس کې اے زلمیه اے نوجوانا نصیب التا آداب و خیل څوک ساتي سپینګیری کو علما دي خپې بل خپې طواف کوي سپینګیری کو علما دي که عوام دي دا ټول خپې بل خپې طواف کوي او چې څومره زمونږ ځوانان دي که مفتین دي او که مولیان دي او که عوام دي لنډه خبره دا وکړي چې وایي خپو باندې څه تکلیف مو دی الله اکبر پېښور کې په هغه چوکو باندې پیزار سره نه ګرځي د عوامو نه محیا درځي د ځان نه محیا درځي د الله د کور د الله د وړاندې بې حیا نه کې هلته بې دلایل ګوري د بې ادبۍ اثر سره موږ له په سجده کې جړا نه راځي د بې ادبۍ اثر سره موږ له په قومه کې په جلسه کې په سجده کې په قیام کې په رکوع کې درد نه راځي هغه مین وجه دا ده چې بې ادبي ما ته عمرګری ول دا بې ادبي ته بار بار کې بې ادبي څه شي والله خو دې کتابونو کې دې مستقل بابونه دي باب آداب الطعام د دې طعام هم آداب شته دي په خلاص به خوري خپل طرف نه به خوري درمیانه نوړی به اوچته ډېر ګرم طعام به نه خوري دا آداب دي که نه دي دا آداب د طعام دي که نه باقاعده باب آداب الطعام د هر یو څیز آداب شته په مانځه کې آداب شته په حج کې آداب شته په طواف کې آداب شته ګورې نن زمونږ د آدابو مکمل دروازه د آدابو بنده ده زمونږ دعا نه قبلیږي بلا خلق التجاری سلام تزي امام غزالی رحمت الله علیه چې ماشوم په اوږه باندې ودرولو آقا مبارک ته دې لاندې کتل او هغه ماشوم امام غزالی ته وایي محکته کا زمیم د بابا سلام کوم امام غزالی رحمت الله علیه مبارک ورته وی خان نو د اوږې نه په ارام راښکته کو داسې مخامخ یې ودرولو ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مې درنه صدقه شه قربان شه یا رسول الله دا د حسین ابن علی په اولاد کې دی ما تا ته دا وسیله کې جرګه کې راوسته زما سلام به قبولی کنا الله الله نن نئی سبا بیرا ولم جرگ کی سبا نئی بے بیرا ولم جرگ کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کلچ ارام ملو شودری سلور ورزی بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ بار بار جڑا کولا سلام بقبولی کنا نبی علیہ السلام خوب کی ورتراغے ورتوی اے زمانے کا بچیا استاد برکت می راغلی ٹولو ملمنو سلام قبول کرے دے و مولانا سب پکار دادے چی تلاڑی ما پخ دے او بخا و مولانا سب داس کردار ادا کا چی زانم پخ دے او بخی و مامو بخی ما بد ارمرگری سلام پیش کولو قسم پا خدای باپ دا سویل اید اللہ حبیبا کزما سلام
د قبلېدو نه یا الله زه درخواست جمع کوم ستا دربار کې او اے د الله حبیبا زما د پلان کې مقتدي د اخلاص د وجې نه د هغې د اخلاص دک سلام نه زما سلام هم قبول کا. ما به داسې ده داسې به نه وی چې ما سلام ما ته یو بچنګي ویلی مونږ ته دعا کړي ما د هغه خدای له پته لګي اب ما ته نه وی دا تا چې څومره ناست یې تاسې به وایي دا څه وایي مولوي صاحب قسم دی ما تاسې وړاندې کړي د ادي او دادا زامن مې رستو کړي دي ځکه چې زمونږ او ستاسې رشته روحاني ده زما او ستا رشته هغه رشته وه چې نن د دې مدرسې نه علما پیش شو دنیا ته ورکړلی شو الحمدلله څه دور به داسې راشي چې بیا به د دې نه خلق خون اخلي هلکه کور دی کم ځای کې دی وایي زمونږ دا کوړي مدرسې سره خوا کې دی هلته بلا نوابان پراته دي خو خلق به د نوابانو نوم نالي فخر په چا کوي د دارالعلوم حقانیه په مدرسه باندې انشاء الله جامعه محمدیه زنگل نهر یو وخت به داسې راشي او اوس هم موجود دی الحمدلله چې بعضې خلق لاړ شي یو ځای ته کوم ځای نه رالی وایي جي زنګلي نه کوم ځای زنګلي کې وایي مدرسه څه ده الان کې ما سره په 3 کالو کې ملاقات نه شوی هلته نوم واخلي وایي د هغې مدرسې خوا نه راغلي مین وجه دا ده روحاني تعلق دا د جسمانی تعلق نه مضبوط وي مثال سره اکرمه رضی الله عنه مسلمان دی صحابی دی او پلار کافر دی ابی جهل په ایمان یې ووایي تاسې ټولو ته پته نه ده چې ما د اکرمه سیرت بیان کړو د اکرمه په سیرت کې دا خبره وه یو ځل یې چاته تپوس وکړو ای اکرمه د خدای په ذات او جلال دې ستا قسم وي چې تا ته پلار څومره ګران دی خیر دی د خاندان رسول دی او چا سره چې د هغې عمر راته ګران دی اکرمه رضی الله عنه ورته څه جواب ورکوي زما دې د الله په ذات او جلال قسم وي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان د اخو د بولو سره که څوک زما پلار اوتلی نو زه به د نبي علیه السلام د خاندان د اخو بول ور باندې اعلی ګڼمه دې ته مینه وایي پلار د نبي علیه السلام د خاندان د سارو د امتیازو نه هم لاندې ګڼم دې ته مینه وایي دا هغه روحاني تعلق دی دا هغه روحاني نسبت دی دا کړی بلې ته چې ورځي دا مضبوطیږي دا کلکیږي او یاد ساتئ کومه رشته چې هغه په عقیده باندې جوړه شي هغې نه الله ډېر لوی خیر امت ته رسوي د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی هغه فرمایل چې نبي علیه الصلاة والسلام به د دې خبره ډېر زور راوړلو چې مخکې قومونه الله تباه کړي هغه په قومي رشته کې دننه شوي روحاني رشته چې شاته پاتې شوې ده الله هغه خلق تباه کړل او چا چې د پیغمبر رشته قبوله کړې ده اگر چې د هغې د قوم قبیلې نه به نه لیکن الله ورته څه ورکړی عزت ورکړی دنیا کې هم آخرت کې هم نو ما خبره دا کوله چې داسې ایمان موږ جوړ نه کړو تاسو ګورئ یوه نقشه زموږ ملګري ما ته وښودله چې د بعضې مورخینو خو دا هم لیکلي چې د عمر رضی الله عنه په دور کې دا ټول ملکونه الله فتح کړي دي اب پکې پاکستان هم دی افغانستان هم دی د دې مورخ په تایید کې به ویم بالفرض دا ټول دام پکې راغلل دام د عمر سے په دور کې فتح شو او تاسې ما ته یو خبره ما درته وکړله چې د یو شاسب یو سید مدینه منوره کې 35 سال تیر کړي دي 35 سال د تیر کړو د پلار سره چې راجمع کړي نو بیا تقریبا 72 سال د هغوی هلته زندګي برابرېږي پراته دي الله ورته د نور عزت هم ورکړي او خو دا سیدان ټول هلته جمع شي ښه دی دلته موږ سره قدر رسم نشته موږ زه خپله لوی سړی یم سید لا پکې چا راوست دا د قلقلا خانان بچي چې پیدا شو دا بېادبه دا بېمهاره وایي زید پکې چا راوستی او زمونږ د زړه د دغې خلقو وقار ختم شو چې د غلامۍ زنځیرونه هم غاړې ته رالل که د دې خلقو عزت ساتلی شوی نو الله مونږ ته عزت راکولو مونږ پرېښودو نو ما
خبر ادا کولا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خبر تکم بل خورانه خبر ازي بیره غونډوما ما تاسو ویل باب عمر بن الخطاب دا د بقی طرف ته ده نو شاه صاحب راته وای مال بس په دې فلسفه مې لګ پوي کړی ټول راته پته لګي خو په دې باندې راته پته نشته اے زما د استاد د خلی قول پیش کو الحمدلله اوه ما ته بخاری ویل دا ضروری خبره نه ټول خبره ما د استاد یې کړی کله چې په دغه ورځ به سبق کې نومه لکه زمونږ د مولان د طالبانو له ادب خې کنه چې د مشر به ادب کې د سپینګيري به ادب کې دا به نو دا نه چې د استاد ورته نه دی ویل چې د سپینګيري ادب کوا د اوریدلی نه دی د سپینګيري د ادب خبره اوریدلی نه ده نو ما ته وای چې دا تاسو ما د شیخ صاحب نه کړو وای شیخ صاحب دلته راته ویلو ما ته چې رجیدا د اړې دروازې فلسفه خوراته یاد ده باب بلال دا ټول خو په دې باندې پوی نه مدا باب عمر بن الخطاب ټول وی رضی الله عنه درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ما توي شاه سے بورا دا پکم سے چې دروازه جوړا دا لتباب عمر بن الخطاب ولي وي ما ول ما ته نشتا ورته وي په دې زبان دي د عمر صاحب کور دے چا کور دے ټول دې چا کور دے د عمر صاحب کور دے رضی الله عنه سړی راغ عبدالله ابن عمر ډډی تکو ورته وی ز پلار سره دی یو خبره کوما و ډیره خبره د مرګ او در پته لګینا عراق فتح شو شام فتح شو ایران فتح شو امارات فتح شوی دی ہندوستان فتح شو افغانستان فتح شو تاجکستان فتح شو ملکونه فتح کیږي عبدالله ابن عمر ستا پپلار باندې زما قرض دے کلوی ننی درکو ما کلوی سبای درکو ما نو کپلار سره دی وقت کی پیسی نوی بے د دین بعد مالا سوگ راکی ورتوی اے صاحب نور خبر نہیں ما خمات پلارے و خطرہ کرے دے چکا پلان کے راگے دا خطور تور کا ورتوی دلتے کلاو وما علتے کلو کا زما پلار بیمار دے زما پلار له تکلیف دے خبری کولے نشی خدا ختمات دری ورځ وړاندې را کړه او تیرا ته خودلې اور توي زما زلر دے خط کی سدی بے بتوي چې دکی دادی دیکھی پیسی دی دکی دادی ز خدا خط کولاو وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوی ورتوی خو خد اخپلالا چکلے خط کولاو خط کی اولی دل پا خط کی لکلیو اے بچیا ما دغا کور چی تاسے وزپ کی اسی گما ما دی کست پا قرص کی ورکڑے رے ما دا کور چالا پا قرص کی ورکڑے چی دا چا پا ما باندی قرض دی اے بچیا گورے نور تحقیق ور باندی مکوا ما خپل کار کڑے ندے ما ټول عمر حکومت خدمت تور کړي بچیا او د بیت المال پیسې می دي ته نشي ور کوله فلهذا پدې کې ما د خپل کور دوی توقف کو و بچو تاسو چې کله زلار شم تاسو بدلتا نه گورنری اخلي نه به منصب اخلي نه به بل څه اخلي و بچو ټول میرو تلار شي ډېر خلک تنبانو کې اوسيږي و بچو تاسو تنبانو کې اوسيږي یو خط مونږ ته را کړی دا یو خط ستا دی خو دا ستا خط مونږ ته کلاولو اجازت نشته خو مونږ چې خپل خط کلاو کو مونږ ته ویل چې دا به پټ ساتئ زما د مرګ نه بعد به بیا تاسې لرې به چېرته اوسېږئ ځکه تاسې ته په مدینه منوره کې ښار کې بل کور نشته همدا یو کور دی او دا مې په قرض کې دې قرضاري ته ورکړو ما ته وایي بیا شیخ صاحب رحمت الله علیه نور الله تعالی مرقده
مبارک دا مې زیره در باندې زه ګوره چې هر ځل لاړ شم زه د خپل استادانو سره ملاقات کوم او دا ځل مې د خدای شانو چې کم زما 4-5 استادان وفات شوي ټول په ټوله مې الحمدلله خوب کې لیدلي دي الحمدلله زه د خدای نه ډېر راضي یم یو د استادانو نه زما په یو استاد باندې الحمدلله خطا کې بدګماني نه ده کړې هر یو استاد او د شیخ صاحب رحمت الله علیه دا خبره نو چې کله دا خط هغې ته ورسېدو خط هغه کولو کو چې ویې لیدل د هغه د سترګو نه ډکې ډکې اوښکې لاړې وایي چې ښه ای عبدالله ابن عمر اوس که هر څه کېږي زه به خامخا ملاقات ته ورځم او د دو خبرو تپوس ترې نه کوم د هغې نه بعد او که مې نه پرېږدې نو ماله دا خط قبول نه دی دا اجر ما ته قبول نه دی یا به ماله اجازت راکړې چې دو تپوسه د عمر صاحب نه وکړم عمر رضی الله عنه نه اجازت وغوښتو دی ورغې ورته وی امیر المؤمنین درخواست مې دا دی چې عراق دی فتح کو شام دی فتح کو عمر صاحب داسې بستر وخوځولو الله ما فتح کړی نه دی ما ته فاتح عراق مه وایه ما ته فاتح شام مه وایه دا خود جناب رسول الله د صحابه برکت دی ما څه کړي ما مو زه به هر حال سوي خودي ستا په حکومت کې وای آو نو بیا تا دومره څه ونه کړل چې موږ له دې پیسې راکړې وې نو ستا په دې مالي غنیمت کې دومره پیسې نه دي رسېدلي چې ته به د یو کور زما قرضه خلاصه کړې چې هغه ما ته ته قرضه کې راکړې ورته ویلي بچیا داسې چل دی چې ما ته رسول الله امانت پرېښودلی و عمر امانت ورسوه عمر دا امانت برسه ما ته دا نه دی ویلي چې په دین باندې به ګټه کې او کورونه به پې اخلي ما ته دا نه دی ویلي چې په دې باندې به ته تجارت کې ما ته ویلي دا امانت ورسوه او که زما په امانت رسېدو کې تا سره هم خیانت شوی نو دلته ما ته ګریوان نه ونیسه ما بیا رسول الله ته مه پیش کوه ما ته خو امانت را کړی ما ته خو دا نه دی ویلي او کله چې ستا نه ما قرضه اخیستې وه ما د یو ضرورت دپاره اخیستې وه د هغې نه بعد ما دنیا کار ته اوزګار شوی نه یم نو ما پیسې ګټلې نه دي نو تاله څه درکړم دغه یو کور چې دا ما ته انصارو وقف کړی د رسول الله په خوله مبارک باندې او ما ته راهبه کړی واپس هغوی نه اغوستلو نو دا یو کور دا مې تاله درکو ما سره نور څه شته دی نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره وکړه هغه ورته وایي داسې چل دی چې دا کور تا ما ته راکړو ستا قرضه خلاصه شوه او ما واپس تا ته او ستا بچو ته هبه کو وایي ما ته مه هبه کوه ما ته ځکه مه هبه کوه چې ما دنیا کې د الله نه د دین په بنا باندې عوض نه دی غوښتی او زما په ژوند دې مه وقف کوه زه چې وفات شم ستا خوښه ده که زما بچو ته بیا ورکې که نه ورکې خو زما په ژوند باندې ما ته مدینه منوره کې رابطه وشوه یو زنانه وه د هغې پلارو یا یې ورور هر څوک چې وایي زمونږ څوک زنانه ده څه 11000 ریال دي هغه تاله درکوي مدرسې دپاره مونږ مدینه منوره کې یو کفني وخو د هغې کې مونږ یو زمونږ ټول کور دلته دی او 11000 ریال دي دا تاله مونږ درکو په خپل لاس دا بیا هلته یو څه خرچوي که ما ورته ویل مال دا شل دی چې د مدینې د جانان نه زه پیسې نه وړم د مدینې جانان نه د مدینې د جانان مینه وړم زه د پیسو سوداګر نه یم زما د محبوب د کلي نه زه د محبوب د صحابو مینه وړم د هغوی یو فکر وړم دا د نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې د فقیرانو حق دی په دوی باندې تقسیم کوي د مدینې منورې نه پیسې د صدقې مه راوړئ چې هلته ملاویږي د مدینې منورې فقیرانو ته ورکوئ مالما 50,000 ریال په 2017 کې نه 2018 کې 50,000 ریال هغه مونږ جمع کړي د شیخ طاها سره
د مدینه منورې د مدیر سره الحمدلله تاسلم دا درس تر کوم او دا پیغام په دې موبایل باندې ورسوي د مدینه منورې د کلینا بل سوچ مروړی بغیر د دینا چې کم درد عمر سره کم درد ابو بکر صدیق سره کم درد علی سره کم درد عثمان سره دا درد رسول غواړي زمنګ زنانا اورورو به ستر کیږي مدینه منوره کې یو بازار پدې 365 نمبر گیټ سره دا قبا والا گاڑی چودري کې دی خواجزي د دې قبا پیدل ارچ دلته وسوړ بازار نقشه باندې او بازار جوړ کړي اغي بازار کې اوس دکانداری دا وزه خو نه مرغله پدې بار نه مې وکړل خو دنه خبر شوم چې زنانه دی پکې سودا زنانه خرڅي نو لا نړم دا یاد ساتي 500 باندې الته یو منځ دی خو ګره چې د سترګو خیانت یو ځل وکړو نو 500 کرته خیانت دی وکړه دا مې ساتي ګوره نو خذو سره صحبتونه سوداګان چې په کم دکان کې خزوا مدینه منوره کې سودا ته مکوا کم کانټر دې ک څه دغه پیسې شراخ لګه د سنا متاسه هغه چې پیناستي سودا ته مکوي نظر دې څنګه چې ستا یو درود په 50,000 قبليږي ستا یو ځل سبحان الله 50,000 قبليږي دا خو زمونږ د عام فقهاو ده امام مالک صاحب وینا یو درود په 2 لکه یو قدم په 2 لکه یو سجده په 2 لکه هغه ار یو سیسته 2 لکه مقام ورته امام مالک رحمت الله علیه امام المدینه چې ورته وی نو یاد ساتي الته یو ځل نظر خطا کول 2 لکه کرتی نظر خطا کول دي یو دویمه خبره دادا چې د مدینه منوره آداب د مکه مکرمه آداب تاسو الته خلق ته مګورئ چې ګور هغه ټیه چولې دا هغه پتلون کې دی نه د عمر کوم لباسو تاسو ټول وای چې د علماو نه اوري چې عمر کلا عراق فتح شو او منبر ترازی او منبر باندې تقریر کوي نداغي جامو ته 12 پیوند لګیدلی سو 12 کپڑے لګیدلی دا 12 کپڑے دا په دی پتلون کې لګي که په کمیس کې لګي جواب راکړي ټول جواب راکړي جواب راکړي خو جواب درنه غواړم پتلون کې نه وي دا په کمیس کې وي چې په کمیس کې دنه پته ولګیدا چې د عمر غټ کمیسو د عمر د ابو بکر د عبد الله ابن عمر د امیر معاویه د دوی غټ غټ کمیسونو نو هغه اسلام 1,00,000 صحابه اسلام په خبر ترا او رسولو زمنګ نن په اربونو مسلمانان دي 18 کروڑ هغه وخت آبادی و 22 کروڑ زمنګ آبادی و سیوا ده پدې کې تقریبا 20 کروڑ مسلمانان دي زمنګ د 20 کروڑ مسلمانانو سحال دي راغله دین را روان دي راغله دین عربو ته وګورا څومره حکومتونه کولو دي لیکن ورغله دین ته نه لاړو هغه دوبۍ چې هغه کې د فحاشۍ اړې دي زمنګ دا پښتانه وي مړه قربان د دوبۍ نشه بس ګوره دې چې ما جوړ کړي دلته شراب خانه ده بس تا ته وي دلته زی که دلته زی بس هغه شیخ د دوبۍ چې دی هغه دا کار کړي هر سړي د استغفار خو خدا د امیر دا ذمہواری نه ده عمر رضی الله عنه د شام نه راغی د شام نه چراغه نا وخت ټیمو چرا او رسیدل قافله رااله 23 کسان صحابه ور سره دي 23 کسان صحابه چرا او رسیدل نو یو بډای زنانا هغه راغله د عمر رضی الله عنه اسداس اونول چوینو وای اودرګه عمر فاروق رضی الله عنه اخو امیر المؤمنین دی بس فورا د اصل راخته شو اے مور جان وایا ورته وای بچیا کور ته مدن نکیگا پلان کی کلی کی او زنان راغله دا گانی بجانی ہوئی خلق ور باندی ودون خیست کی وعمر راشد اغی زنان مخ انیسا دری میشت بعد عمر فاروق د سفر نراغے عزیزان و امیر المؤمنین کورتا درنکی گنا د دروازینا اسبان دی سور شو واپس روان مور تزوز درغلما مور چ سور سیدل عمر فاروق رضی اللہ عنہ زان اور رسولو
التزنانا لگے دا گانی بجانی ہوئی تنبل لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ التا ادریدو پجاناش چاورت ویلی امیر المؤمنین دمرا ولی جاری ورتو ایمان اللہ ناراض دے مدینہ منور کی دیوی زنانا د سندرو آواز میں ووریدلو نو عمر تا د دې ځمکې نه لاندې ځمکه بهتره ده والله ښځه راونیسه راوینې ولا ښځه عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ویل مخ ورته پلک صادر ته نه تاو کوي ورته او زنانه دي دلته سنبال کی دی باندې زه حد جاری کوم دې د خلقو د زنانو ذهنونه خراب کړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه زنانه ته سزا ورکړه د مشر ذمہواری دا ده چې دا ګوري او دی نه منع کوي وای نه پلان کې شیخ خدای د دوبۍ والا که څوک ګناه کوي او که څوک دا کوي ګناه د حاکم منع کولو ذمہواری ده حاکم با زنا بندي حاکم با لواتت بندي حاکم با شراب بندي حاکم با د نشي اشیاء بندي دا د حاکم ذمہواری ده نو یاد ساتي عزیزانو زما درخواست دا دی چې ټولو ته دغه یو شي سره حرمینو ته تلل پکار دي چې التبع عمري لباس اختیاره ښځه چې دي ځي د فاطمې نصیحت چې رسول الله ورته ورکو اے فاطمې که ځان د جنتینو اعلی بیبي جوړول غواړي نو کوشش دا کوه چې هغه لباس مه اختیاروه چې د بل چا زړه ځان ته مایله کړي نن چې زمونږ زنانه ځي دا لباس په ایمانی وای دا لباس دی خطرناک کنه دی جواب راکړه پروس کالی نه دی نومبر کې مخکې نومبر کې زمونږ عمره وه یوه زنانه وه هغې سره سړی روانو نو ما هغه ته مال حاجي صاحب لږ ودرېږه یو خبره ته کوم بس ودرېدلو ما ویل ګوره حاجي صاحب سوال درته کوم دا زما خور در سره ده ما سوال درته کوم دا کوم چې لباس ته اچولی دا خو قسم دی اوس احرام په احرام کې داسې میک اپ کول دا خو والله که دا خو نشته منع دی دویم دا چې بیبي عایشه د صحابو منځ کې طواف کوي چې بیبي عایشه د صحابو په منځ کې طواف کوي د صحابو زړونه هغه ټول د عرش سره لګېدلي زړونه وو هغې کې د الله مینه وه د رسول الله مینه وه او سره د دې حضور پاک عایشې ته وایي چې ته زما د اوښې دې ډډې ته روانی نو دا د اوښ دا اډوکی چې دی غټه تمبه غونده کې اډوکی دا داسې نیسه نو بیا عایشه به داسې روانه وه داسې دا به ورسره و داسې اډوکی یی د بروزې پکې جوړ کړی و چې دا ځان ته ونیسه نو مال دا خو روان دا خو د فتنو دور دی نو ما ته هغه و چې دا خپله استاذه د مدرسه کې مال زه خو بیا زمانه 2 کاله مخکې عالمه مال بس بیا ورته وایي چې کوه دا کار بیبي عایشې هم دا لویه عالمه ده بیبي عایشې هم دا لویه عالمه ده مال مړه خدای دې تباه او برباد کړه غوسه راته راغله مال رخص سپیا یو سپی ته یو دې دا سپی مخکې کړې ده د علم نوم مه بدناموه د رسول الله په دین باندې داغ مه لګوه بیبي عایشه خپل مخ ته داسې پکې نیسي او ستا ښځه هم داسې کولو روانه ده که داسې مدرسې په داسې مدرسو د لعنت را وورېږي داسې مدرسې تربیت ورکوي لعنت دې پې وورېږي ښځه به هلته عایشې سنت را ژوندي کوي افسوس دا دی افسوس صد افسوس دین باندې خندا روانه ده زه نه عملي کوم پیر صاحب هم نه عملي کوي امیر صاحب هم نه عملي کوي مجاهد صاحب هم نه عملي کوي دا و د قبر نه بیا صحابه را پاسېږي نه عزیزانو سوال درته کوم هغه علم د چا مه منئ چې د عایشې طریقې ته پې صدمه رسېږي هغه دین عالم مولا مه منه د کوم مولا په علم باندې چې د علي فتوا ته نقصان رسېږي عمر دروازې سره ناست دی زنانه روانې دي یوې زنانه ځان به صادر راښکلو عمر صاحب یو صحابي ته به دې صادر ورته خپه کېده چې خپه یې ورته کېښوده ویل واپس یې پرېږده ښځه چې واپس لاړه تېره وه مونځ د سار ته راتلل حکم عمر صاحب ونه کو سبا بل سبا چې شوه صحابي ته وایي تاسې کور کې خو څه بیماري نشته وایي نه وایي زمونږ زنانه وویل چې د دې زنانه نه ده راغلې مانځله څه وجه ده هغې ورته ویلې پته نه کي یا امیر المؤمنین خو ما ته مې زنانه وویل چې ما ته مونځ د جومات نه په کور کې څه دی بهتر دی نو وایي تا دې تپوس ونه کو وایي نه
بس ما ته دا وویل چې ما ته مونځ د مسجد نبوي نه په دې وخت کې په کور کې بهتر دی. ویل خطه ته تپوس کو چې څه وجه ده؟ هغې چې تپوس کو مجبوره یې کړه، ویل څه وجه ده؟ بل امیر المؤمنین راته ویل چې دا ولې؟ هغې ورته ویل چې امیر المؤمنین ویلي نو د هغه نه خبره ځکه نه پټوم، هسې نه چې الله د هغې په زړه کې واچوي بدګماني بیا تاسو را باندې ونه کوي. خو زه روان وم او زما په څادر چاخته کېښوده، بیا مې څوک ونه لیدل. عمر رضی الله عنه ویل باس اوس زنانه ډېرې دي، ستر نه برابرېږي، ښه دا دی چې تیره کې دې نه راځي، او که په رڼا کې راځي نو په غټه پرده کې دې راځي. داسې پرده دې ته وایي چې هغه د زړو زنانو او د ځوانو زنانو یو شان وي. څه وي؟ یو شان وي. دا کوم لباس و زمونږ زنانه و اختیار کړی که نه، نو که تاسو ورځئ چې بیبي اجانې دعا راته وکړه تا عمره کړې ده، وی خدای څنګه راوسې چې خدای پرېښودلې شکر وباسه، دعا تې مه غواړئ، د دعا موا نشته. دی هلته داسې کارونه کړي چې الله دې رحم وکړي. نو ښځې چې بوځئ زما ګورې دا نصیحت بار بار دی، غټې برقې د دې لکې مروت نه یو دو زنانه وي، ما خپله دا ظلم ولیدلې، یو مولانا صاحب سره وي داسې کولو او دغه وي داسې اچولې وي داسې، او دا ساده برقې پرې اچولې وي. مالو خدایه کال کې 3 ځلې دلته راولې، غوټه برقه ترې نه تاوه وه، د لکې مروت زنانه وي. دا ځکه درته وایم زما خویندې دي چې دا یا زړه وه یا د 100 کالو وه یا د 13 کالو وه، ما دا پته لګي نه، هغې کې د هغې پته نه لګېدله. غوټه برقه د ځان نه تاوه، ګونج ګونج برقه وه. ماشاءالله ما دې خپلو زنانو ته ویل دا زما لورګانې ده چې کوم مدرسې ته راځي مال یو شان لباس او زړې برقو سره به راځي. ساده برقه چې تا باندې خلک ګمانو کې دي کې یو بوډۍ نه روانه ده، دې کې یو بوډۍ ښځه روانه ده، نو تاسې عمرې ته هم چې زنانه بوځئ بوځئ، 10 کلنې بوځئ، 20 کلنې بوځئ، 30 کلنې بوځئ، 40 کلنې بوځئ، 80 کلنې 80 کلنې بوځئ. یو خو 80 کاله 80 کاله مور ده، هغه که په هر لباس کې روانه هغه مور ده، هغې له مونږ لاس ورکو چې مورجانې دا الله زما په دې اوږه راواچوه چې زه دې زوی شم او ته مې مور شي. دا بیا داسې ګرځوئ. او چې ځوانې زنانه وي کمزورې نه کمزورې، یعنې لباس داسې لباس چې د چا ورته زړه نه کېږي. قسم دی د هغې د برکته به الله زمونږ طواف قبلوي، د هغې د برکته به الله زمونږ سلام قبلوي، د هغې د برکته به الله زمونږ صفا مروه قبلوي. نو په دې یو خبره باندې ښه سوچ وکړئ چې عمرې ته ځئ سنت طریقه ورته ښایي. بیبي عایشه د رسول الله د وړاندې ځان ته پرده داسې نیسي، یو خوا اوښ دی رسول الله پې سور دی او بل خوا د اوښ په څنګ کې هغه روانه ده، د دې خوا د خلقو نه پناه ځان څه کړی دی پردې سره. نو زنانه ورته داسې ووایي او غټ موبایل یې ورته مه ورکوئ. نو تاسې به وایي چې مولوي صاحب غټ موبایل چې ورنه کړل ته بیا رسول جنت ته نشي تللی. بلکل دې نه ځي، بلکل دې نه ځي. ما موبایل ورکو د پردو خلقو په موبایل باندې تقریبا 15 ځلې الله ریاض الجنت ته بوتلم. والله چې تی غواړي بغیر د موبایل نه به دې غواړي. بس یو ملګري راته موبایل ویل شیخ صاحب کوم ځای کې مالې را زه خو اوس کمره کې ما اوس راغلم ځکه ډېر مزل و زموږ بلډینګ ته. نو ما ته ویل چې یاره مولوي صاحب ما دله ټیم راغستی ما له دا بل چاته ورکړه. زموږ د کمرې یو ملګری لاړو هغه پې لاړو. چې مازدیګر لاړم ویل د ماخوستن او د ماښام ترمنځ د ټیم دی ډېره ښه ده، د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ د ټیم دی ډېره ښه ده. 15 ځلې الله ریاض الجنت ته بوتلم، خو موبایل خپل باندې الله د بل موبایل باندې بوتلم. دا موبایل چې د سرای ناس به مسجد نبوي کې ټلۍ به پې راشي کو کې نو خامخا به چې هلو سلام علیکم، او امام مالک وایي چې په مسجد نبوي کې به غاړه اومه غاړه به هومه، نو بیا هلو چې پکې راغی دا خو د غاړې ډېره بره خبره ده. نو تاسو ته ویم چې مسجد نبوي ته تللی ساده موبایل په هغې باندې هغه ګرېدلو والا ټلۍ لګوي چې هغه ګرېږي سړی بدن خوځوي، هغه شی پې راولئ که کور والا ته ورکوي ساده موبایل ورکوي. بلکل د ریاض الجنت د تلو شوق دی اړو کوي نه، هغه د مسجد نبوي هغه ته هر یو ځای ریاض الجنت دی، زه مدینه منوره هر ځای ریاض الجنت ریاض الجنت دی. الله دې زمونږ استاد په زړه کې دغه مینه راولي. هغه ریاض الجنت ته چې ته دغه سره ځي او ته هلته ناست او ستا په دې موبایل باندې ټلۍ راشي، د جنت په ځمکه باندې دی هغه څیز اټین کو چې هغه ډېر خطرناک دی. نو دعا وکړئ چې رب العالمین دا څو خبرې مې درته عرض کړي
الله دې ماته او تاسو ته توفیق را نصیب کی د مدینه منورې د جانان انتهایی سے تمینه وا الحمدلله ز تاسو ټول باندې دا خوشخبری ته اورم ز ډیر مطمئن راغلم د مکی مکرمینا او د مدینه منورې او خاص کر د مدینه منورې چې ماته الله رب العزت په دې سفر کې مې خوشحالي را کړې په 15 حجونو کې او په 8 عمرو کې نو دا خوشحالي الله په دې کې ماته را نصیب کړ یو هغه ډومبه حج چې په کوم حج کې ما د جانان ملاقات شوی او ډیر اوږد ملاقات شوی خدا عمره ډیره په دې عجیبه خسته وا چې زما ډیر ملاقات د اولاد رسول سره کېدلو دا مل تړه کې رااله چې زه عبدالمتین نور قاسم سپیری ګډ وړي خو د دې سادات مینه د خدای او خدلا چې ته چا سره مینه کې تاسو سره دغه د مینه کوي نو تاسو ته د اهل رسول د دې ډیر عزت کوي احترام کوي او د هغه چا خبرې مه منئ چې دا څه دی او دا څه دی سید دی د هغه نوم سره سردار لیکلی شوی د هغې نوم باچا دی هغه بغیر تاجه باچا دی د هغوی سره مینه کوي او دغه مینه وه چې زه جانان ته بیټۍ مه ورسولمه دا بیټۍ مه وختو الله رب العزت دی ستاسې او زمونږ د محبوب مبارک سره د هغې د بچو سره د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره مینه پیدا کی الله دې زمونږ دا مدرسه ټول دینی مدارس آباد کی رب العالمین دې ټول قوم ته د عزت د خوشحالۍ په نظر باندې چې کوم ما ته راغلي ما ته ناست دي ما ته زړونه راکړي الله د دوی په مال اولاد کې برکت واچي مدرسې ته خصوصي دعا وغواړي لږ پند سیوا دی خرچه سیوا ده هر څه ګراني ده او ما تر دې ټیمه پورې کوشش دا کړې چې الله نه بغواړو او ټول بیا وغواړي د الله نه چې الله انتظام برابر کړي ما ګورې مدینه منورې نه چاندنه دراوړې ملو شوې ده خو واپس کړې مې ده په دې وجه باندې چې هغه د مدینې منورې د فقیرانو حق دی بلکې الله دې داسې وخت راولي چې دې ځان سره زه پنډ پیسې وړم او د جانان په کلي کې تقسیموم دا مې ډېر لوی ارمان دی والله بالله ثم تالله که به زما دا ارمان نه ما دې ځای نه خدای نه ښکته کوي ما ویل چې زه هر مانځه ته راځم او زما په دې جب کې 1 لاک ریالي دا د 5 لوټونه او خدای زه د جانان په دې کوڅو کې ګرځم او دا تقسیموم یا الله خدای زما خدا خوښه ده چې ستا د صدیق اکبر په کوڅو کې ستا د عمر په کوڅو کې ستا د حسین او د علي په کوڅو کې الله ما ورکړه کولې تاسو دا نظر سره زی چې یا الله مونږ الته ورکړې والا جوړ کړې خدایا الته زمونږ صدقه قبول کا الته زمونږ مال قبول کا الته زمونږ منځ قبول کا الله مونږ ته ادب سره تل نصیب کا الله مونږ د بی ادبۍ نه وساته خدای دې مدرسې چې چا تعاون کړي مالی او بدني کړي یې کوي الله مال اولاد کې برکت واچي او ټول بوج په ما دی لکه دا بوج را سره والی ځکه تاسو خپل پوهیږئ لس کسان کور مو دی داغه انتظام ته تګران دی مال 300 طلبه را په غاړه دي مسافر ما جهادات مې نشته د کورونو نه خلاص ما ارزه دغه یو کور دی اوس نور هیڅ نشته ګورې نو زما د وس نه خبره بار ده نوره الله ته علم دی ما به دا خبره نه ښکاره کوله خو نه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعلیمات من اختیار کو نو ان شاء الله زمونږ به خدای امداد کوي نو په دې وجه باندې په ما بوج ډیر زیات سیوا دی نو بعضې مرګرو سره سوي زکات یا ورکه اراده وي نو هغه د مدرسه کې لږ مونږ سره مشوره وکړي څه بعض ضروریات دي او هغه ډېر اشد ضروریات دي ان شاء الله اب مونږ تاسو ته وښیو که خپله مو راوړل که مونږ وکیلان ګرځولو نو الله دې بیا هم ستاسې نه ما ته خپل مال راکړي چې زه یې پکې ولګوم خو پند راته دروند شوی دی دعا وغواړئ چې الله زما امداد وکړي الله زما نصرت وکړي چا چې موږ سره تعاون کړی مال اولاد کې برکت واچي خدایه زه بې قوم او بې قبیلې او بې سرفرست انسان یم الله اے څوک مې نشته ما سوا دستانه چې ماله څوک غاړه راکوي الله ته ورته د مینې غاړه ورکه ربا څوک ما ته لاس راکوي ته د مینې غېږ ورکه الله څوک ما سره لږ تعاون کوي الله ته ورسره ډېر تعاون وکړه خدای چې دوی ما چاته نه محتاج کوي الله دوی چاته محتاج مه کړي الله دوی چاته محتاج مه کړي د دوی بچي محدثین کړي الله د دوی او زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول